السلام علیکم ملګرو د سیټ چې تاسو ته سکرین شاټ کاری نه د ګلمن د اکاونټ سکرین شاټ دی کوم چې په ټیک ټاک باندې او په ټیک ټاک باندې به چې ویډیوګانې جوړولې په ټیک ټاک باندې وایرل شو کله چې هغه د دنیا نه وتلی چې شوی نه و په هوټل کې ورته حادثه نه وه راغل ملګرو نو د هغه فالوور چې و نو 100 لاک فالوور یې و چې کله هغه د دنیا نه لاړ ملګرو نو فالوور یې روان شو چې کله هغه سری بوده ښخ شو نو خلکو په هغه پسې ویډیوګانې شروع کړې خلک هغه فالو کوه ملګرو چې د هغه تقریبا نن 1 میلیون فالوور پوره شول چې کله دغه 1 میلیون فالوور پوره شول کنه په ټیک ټاک اکاونټ کې نو ټیک ټاک والا ولګېدل او دغه اکاونټ بینډ کو ختم یې کو ملګرو څوک چې هغه اکاونټ اوس ورځي نو دغه په سرچ کې هغه اکاونټ هم نه راوړي ملګرو خو اصل حقیقت دا چې زمونږ د پښتانه چې دي نو کله چې یو انسان ژوندی نو هغه له عزت نه ورکوي یوازې زه ګیلامن نه یادوم که ګیلامن هم یو ښه کس و یو داسې کس و چې د پښتنو دپاره یې غږ چوت کړی و ملګرو خو هغه د دنیا نه لاړ که زه معاشرې مطابق ته وګورې نو زمونږ په معاشره کې یو داسې قسم خلک ژوندی وي نو هغه چې دي نو تا خپې وایي او چې کله ته مړ شې نو بیا وایي دا ښه سړی و او دا زبردست انسان و دی به دا کارونه کول دی دا ښه کارونه کول خو موږ له اصل په کار چې کله یو انسان ژوندی چې هغه له موږ عزت ورکړو هغه ته د سړیتوب په نظر باندې ګورو ځکه چې هغه له موږ ریسپیکټ ورکړو نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو په ټوله معاشره کې دغه قسمه خبرې وي نو نن د ګیلامن اکاونټ بینډ شو زه پرې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې د ګیلامن چې کومه دی نو هغه ته په قبر کې عذاب نه میلاویږي چې د هغه داسې ویډیوګانې وي چې هغه کله ناکله هغه شیر کول نه و په کار خو لیکن زمونږ پښتانه لګېدل او هغه ویډیوګانې هم شیر کولی نو هغه اکاونټ نن بینډ شو چې کومه ژوندي نو د هغه سپورټ موږ نه کوو ځکه چې کله یو انسان د دنیا نه لاړ شي نو موږ یې دومره سپورټ شروع کړو که نه چې هغه نن اکاونټ هم بند شو ملګرو تاسو ته پته د افغانستان څخه تعلق لرونکی چې هغه سره کومه واقعه راغلې وه جي د هغه اکاونټ بند شو زه پرې هم ډېر زیات خوشحاله یم چې دې دپاره ځکه بند شو چې اوس د دې ویډیوګانې نورې خلک نشي کتلی د هغه نه پس دا دی چې د هغه کومه ویډیوګانې دي که رګانو والا ویډیوګانې شیر شوي دي خامخا انسان دی ژوند دی غلطي ترې کېږي نو هغه به چې میلاویږي جي تاسو په دې باره کې څه وایي نو ضرور کمنټ وکړئ خو ښکلی او منطقي کمنټ ضرور وکړئ